In the name of Almighty Allah, hello dear students, how are you? I hope you're all doing well. سلامونه ګرانو زده کوونکو، وخت مو په خیر. هیله لرم تاسو ټول به راته روغ جوړ اوسئ. ګرانو زده کوونکو، همداراز تاسو نه هیله لرم چې خپل تېر لوستونه به مو لوستي اوسي، کورنۍ دندې به مو ترسره کړي اوسي، د دې ترڅنګ نوي لوست لپاره به آماده اوسئ. زموږ د نن ورځې لوست څه شی ده؟ د پنځم فصل څلورم لوست ده. زموږ د پنځم فصل د څلورم لوست موضوع څه شی ده؟ اوله موضوع یې ده فونکس. په فونکس کې عنوان څه شی ده؟ ډیفټانګس دي، یعنی ترکیبي غږ ده. راځئ په ګډه سره ولولو. نو ګرانو زده کوونکو، په ډیفټانګ کې یا ترکیبي غږ کې کوم دوه غږونه دي؟ او آی غږونه دي او او وای غږونه دي. یعنی د هغه کلمو په منځ کې یا په آخر کې چې د او او وای کلمه راغلي وي، توري راغلي اوسي، د دې ترڅنګ او او آی توري راغلي اوسي. لکه کومې کلمې؟ لکه بوای هلک ته ویل کیږي، ټای د لوبو سامان ته ویل کیږي، انجوای خوند اخیستلو ته ویل کیږي، کای خجالتي ته وایي، هغه څوک چې شرمیږي خجالت وباسي. د دې ترڅنګ بوایل ایشېدلو ته ویل کیږي، جوش ته. د دې ترڅنګ کوین سکې ته ویل کیږي، برایل کبابي کولو ته ویل کیږي، او همداراز ټایل څه شي ته ویل کیږي؟ زحمت ایستلو ته ویل کیږي. دا هغه کلمې وي چې په دو کې ترکیب کې څه شی راغلی و؟ او او وای راغلی و، د دې ترڅنګ او او آی راغلی و. نو دا و ډیفټانګ یا هم دوه ترکیبي غږونه چې او وای و، د دې ترڅنګ او آی و. راځو کتاب ته. په کتاب کې پاتې کلمې لولو. ها، کتاب په دې برخه کې پړوي کې ویلي دي look at the following pictures. لاندینیو انځورونو ته وګورئ and repeat their words after your teacher. او دغه کلمې بعد له خپل ښوونکي نه تکرار کړئ. اول دا فایل څه شي ته ویل کیږي؟ د فلز ټوټه کولو یا د فلز ورقه کولو ته ویل کیږي. کایل سیمپیچي ته ویل کیږي. آیسټر صدف ته ویل کیږي. ټای د لوبو سامان ته ویل کیږي. بوایل ایشېدلو ته ویل کیږي. نویز غالمغال ته ویل کیږي. بوای هلک ته ویل کیږي. پوینټ اشاره کولو ته ویل کیږي. پاټو کې ویل دي listen to each picture a name. وایي د هر انځور نوم ته وګورئ. and circle the letters that stand for the vowel sound you hear. او هر هغه څه شی تورې کلمې حلقه کوي چې هغه د واول غږ نمایندګي کوي او تاسو پکې د واول غږ اورئ. Part C کې ویل they read the following words and circle the name of the pictures. وایي لاندینۍ کلمې ولولئ او دې کې څه وکئ؟ د هر انځور سره د هماغه ورته نوم یې څنګه کړئ؟ حلقه یې کړئ. نو ګرانو زده کوونکو، پارت سی کې موږ ته انځورونه راکړي دي. وروسته کتاب ته راځو، انځورونه ګورو. د دې ترڅنګ هر انځور ته 3 آپشنه ورکړي دي. په دو کې یو آپشن یې صحیح ده، 2 آپشنه یې نور څه شی دي؟ غلط دي. موږ باید انځورونو ته وګورو، د دې ترڅنګ د انځورونو مطابق باید هماغه کلمه ورته څنګه کړو؟ وټاکو. ښه، راځو کتاب ته. اول انځورونه ګورو. 6 انځوره دي. د دې ترڅنګ اول انځور کې څه شی موږ ګورو؟ سکه ګورو. اول 3 آپشنه یې ورکړي دي: کوین، اباوټ، زو. نو موږ به کومې او ټاکو؟ د فرست ون، کوین. نمبر 2 پلای چل ته ویل کیږي. پپ د سپیډ تولې ته ویل کیږي. د دې ترڅنګ وایس غږ ته ویل کیږي. نو موږ دې کې کومې او ټاکو؟ دریم یې ټاکو. دریم انځور ګورو. ټول څه ته ویل کیږي؟ توکو ته ویل کیږي. وسایلو ته ویل کیږي. جوین یو ځای ته ویل کیږي. ټایل زحمت ایستلو ته ویل کیږي. نو موږ کوم یو ټاکو؟ نمبر 2 جوین. نمبر 4 ګرو کرلو ته ویل کیږي. ګروین او د دې ترڅنګ سویل خاورې ته ویل کیږي. موږ پکې کوم یو ټاکو؟ موږ پکې نمبر 3 ټاکو. ها، نمبر 5 3 آپشنه دي. آیل ده، سوت ده او سچ ده. په دې کې کوم یو ټاکو؟ نمبر 1 آیل یې ټاکو. نمبر 6 ډے، رای او ټای.
موږ یې په شپږم کې کوم آپشن ټاکو؟ دریم آپشن یې ټاکو، ټای. ګرانو زده کوونکو پارټ سی مو ولوسته. پارټ سی کې چې کوم انځورونه راکړي وو هغه مو ولیدل. د دې ترڅنګ هر انځور ته مو د هغه خپل نوم څنګه که سرکل مو که حلقه مې کو. لاندې موږ ته ځینې جملې راکړي دي، راځو کتاب ته او دغه جملې هم لولو. کتاب په دې برخه کې پارټي کې ویل دی read these sentences، وایي دغه جملې ولولئ. then underline the words with the previous vowel sound، او بیا یې هر هغې کلمې نه څنګه کړئ خط کش کړئ چې هغه د مخکیني واول غږ نمایندګي وکړي. ښه، نمبر 1 زه جملې لولم، تاسو یې څنګه کړئ؟ تاسو یې ځان سره په نښه کړئ. نمبر 1 in our garden، زموږ په باغ کې the soil is very rich، وایي خاوره ډیره زیاته ده، فریمانه ده. we can grow many vegetables، موږ کولی شو چې ډیر زیات ترکاري او سبزیجاتو ته وده ورکړو، به یې کرو. نمبر 2 it is bad manners، وایي دا بد اخلاق دي، خراب اخلاق دي. to point at people، چې خلکو ته موږ اشاره وکړو. while talking to a friend، کله چې له یو ملګري سره خبرې کوو. نمبر 3 soybeans are a good source of protein، وایي د سویا لوبیا چې دي هغه د پروټینونو یوه لویه او ښه زیرمه ده. نمبر 4 small toys and coins are dangerous، وایي چې کوچني د لوبو وسیلې همداراز سکې څه شی دي خطرناکې دي. to be given to children، چې موږ یې ماشومانو ته ورکو. they might swallow them and choke، هغوی امکان لري ممکن چې یا یې تیر کړي او یا یې څنګه کړي؟ چپه کړي. نمبر 5 the boy who stood first got the prize، وایي هلک چې په لومړي سر کې ولاړ د هغه جایزه وګټله. ګرانو زده کوونکو پارټي هم موږ ولوسته، جملې راکړې وې، ما جملې ولوستلې په دې هیله چې تاسو هماغه تیر واول لپاره چې کومو کلمو نمایندګي کوله هغه مو حلقه کړي اوسي. راځو د ګرامر سمري سیکشن ته. ګرامر سمري کې بیا هم هماغه جملې بیرته له سره لولو چې په دغه فصل کې یا په تیر فصل کې موږ د دې ګرامرونه لوسي. راځو ګرامر سمري سیکشن ته. کتاب په دې برخه کې اول وو ورب پلس انفینیټیو، فعل سره د مصدر موږ ویلی او په دې کې څه شی راکړي دي؟ وربس یې راکړي دي. انټینټ د پلان د انټینټ ارادې ته وایي، پلان ته ویل کېږي. اګري موافقې ته، ایکسپیکټ تمې ته ویل کېږي. وانټ غوښتلو ته ویل کېږي. ورسره یوز پیپل فیکټریز ده ټو کنزرو واټر انرژي الیکټریسټي، وایي he intends use factories to conserve water, energy or electricity، وایي هغه دا اراده لري چې څه وکړي چې ګټه واخلي له فابریکو نه تر څو اوبه، انرژي یا هم برق څنګه کړي؟ زیرمه کړي. د دې ترڅنګ ویلي دي read the following sentences، say if the verb has only infinitive verb plus object plus infinitive. لاندینۍ جملې ولولئ او وایي که چېرته دغه verb له ځان سره فقط infinitive یا هم verb infinitive او object لري. نمبر 1 we all agreed to use less electricity، موږ ټول په دې موافقه یو چې باید لږه برېښنا څنګه کړو؟ وکاروو. نمبر 2 doctors need to warn people against skin cancer، وایي ډاکټران باید خلکو ته خبرداری ورکړي د څه شي په اړه؟ د جلد یا د پوستکي د سرطان په اړه. نمبر 3 public service messages always remind people to save water، وایي د عامه خدمتونو پیغام تل خلکو ته دا په یادوي چې باید اوبه وسپموي. Number 4 our teacher told us to read about environment، زموږ ښوونکي له موږ څخه وغوښتل ویل موږ ته چې موږ باید د چاپیریال په اړه ولولو. Number 5 my father expects us to turn off the lights before we sleep، زموږ پلار له موږ څخه دا تمه لري چې موږ مخکې له دې چې ویده شو باید څراغونه ګل کړو. سپیکینګ برخه کې ویلي as a student د یو زده کوونکي په حیث what should you do to save your school، تاسو به کوم کارونه وکړئ چې خپل ښوونځی وژغورئ. in groups of 4 د څلور کسیزې ډلې باندې discuss the problems that face your school، هغه ستونزو باندې خبرې وکړئ چې ستاسو ښوونځی ورسره مخ ده. give solutions for each problem، او د هر ستونزې لپاره څه وکړئ؟ د حل لاره ووایئ.
نو ګرانو زده کوونکو د سپیکینګ په برخه کې څه شی ویلي د سپیکینګ په برخه کې ویلي دي تاسو فکر وکړئ چې ستاسو ښوونځی له څو ډولو ستونزو سره مخامخ ده اول هماغه پرابلمس یې ووایي بیا څه وکړئ له خپل پارټنرانو سره د خپل یو ډله تشکیل کړئ 4 نفري او یو بل ته د هرې ستونزې مقابل کې څه ووایي د حل لاره یې ووایي نو هیله ده چې دا برخه خپل ځان سره پارټنر سره مو پریکټس وکړئ او ستونزې د دې ترڅنګ پرابلمس او ورسره سلوشنز یې ولیکئ نو ګرانو زده کوونکو اوس راځو د لیسننګ سیکشن ته ګورو چې لیسننګ سیکشن کې موږ ته یو متن راکړی دا متن د څه شي په اړه ده او لولو یې ښه کتاب ته راځو listening کې ویل دي you will hear a letter from Wise to his friend تاسو به یو لیک د وایس له طرفه د هغه ملګري ته څه وکئ واورئ by your teacher how does he feel about the place he is describing وایي له خپل ښوونکي سره ترڅنګ وایي تاسو دا ووایئ چې وایس چې کوم ځای ته راغلی دغه ځای څنګه تشریح کوي او څنګه احساس لري په دغه ځای کې کوم ځای ته چې دا راغلی ده ښه لیک ده ویلی دي هاي سلام I have been here for a week وایي زه دلته یوه اونۍ کېږي چې راغلی and my first expression about this place it's not very good او زما لومړی احساسات یا هم تاثیر د دغه ځای په اړه هیڅ ښه نه دي in fact په حقیقت کې it is terrible دا ډارونکی ده the city is small وایي ښار ډېر کوچنی ده and boring او ستړی کوونکی ده the buildings are not modern and attractive ودانۍ یې ډېرې عصري او زړه راښکونکي نه دي The city center is really dirty and polluted. وای د ښار مرکز رښتیا هم په واقعا سره ناپاک او ککړ ده. And public transport it is useless. او څه شی او د عامه ترانسپورټ یې څه شی ده بیکاره ده. یعنی بې ګټې ده. The buses stop at 7 o'clock at night. ملي بسونه د ماښام په 7 بجو سره ودرېږي and it's difficult to get a taxi او دا ډېر ستونزمنه ده چې موږ یو ټیکسي ونیسو The streets are destroyed کوڅې ویجاړې دي and there is nothing to do او دلته د ترسره کولو لپاره هیڅ هم نشته ده The people are miserable خلک ډېر بدبخته دي and they are not very happy او دوی هیڅ ډېر خوشحاله نه دي I suppose It could be because of the unemployment. وای زه فکر کوم چې دا ټول د څه تاثیر ده دا د بیکاري تاثیر ده The weather is cold and it is continuously raining since I have arrived. وای هوا ډېره سړه ده او په دوامداره توګه باران وریږي له کوم وخت نه چې زه دلته رارسېدلی یم There aren't many restaurants and they are expensive. ډېر رستورانټونه نشته او کوم یې چې شته هغه قیمته دي لوړه بیه باندې دي I want to come home. زه غواړم چې کور ته راشم I really don't like it here. وایي زما واقعا دا ځای خوښ نه شو Your friend ستا ملګری وایس ګرانو زده کوونکو یو لیک و د وایس له طرفه وایس خپل ملګري ته لیک لیکلی و د یو ځای په اړه چې دا هغه ځای ته تللی او هیڅ له هغه ځای څخه خاطره نه لري هغه ځای خوښ نه شو وایي چې د دې ځای هوا هم ښه نه ده هوا یې سړه ده مسلسل په دوامداره توګه سره بارانونه ورېږي کوڅې یې ښې نه دي د ملي بسونو نه یې شکایت درلوده د دې ترڅنګ څه رستورانټونو نه شکایت درلوده وایي اول خو ډېر رستورانټونه نشته کوم چې شته د هغې لوړې ډېرې بیې دي او خو په خلاصه ډول سره له هیڅ له دغه ځای ته چې دا تللی و هیڅ رضایت نه لري متن مو ولوسته دغه لیک مو ولوسته چې د وایس له طرفه اوس دغلته یې بیا ځینې پوښتنې کړي دي دغه پوښتنې درته لولمه کتاب ته راځو Part B, listen to the above letter and then answer the question. وایي پورتني لیک ته بیا غوږ ونیسئ او ځوابونه ورکړئ دغه پوښتنو ته Number 1. What is the letter about? وایي دغه لیک د څه په اړه ده Number 2. Which country do you think it is? وایي تاسو څه فکر کوئ چې دا به کوم هیواد وي Could it be your country? آیا دا امکان لري چې ستاسو هیواد وي Why or why not? نو ګرانو زده کوونکي له تاسو څخه یې 2 پوښتنې کړې وې ویلي وو چې دغه لیک د څه شي په اړه ده دویم یې ویلي ول چې وایي چې دغه ځای ته تللی ده دا به کوم هیواد اوسي د دې ترڅنګ
ویلی دي چې آیا کیدلی شي چې دا ستاسو هیواد اوسي، یعنې تاسو باید دلیلونه ووایي چې که چېرته دا ستاسو هیواد هم ده هم یې دلیل ووایي او که نه ده هم یې دلیل ووایي. نو ګرانو زده کوونکو دا و د پنځم فصل څلورم لوست چې په ګډ سره مو ولوسته. که بیا هم په دې برخه کې مو پوښتنه لرله کولی شئ له موږ څخه یې په کمنټس کې وپوښتئ. Have a nice time till our next lesson.